دا چې په پاکستان کې اکثریت زموږ د ټولو مسلمانانو دی کنه دی د سوچه مسلمانانو ملک هم اسلام یا جمهور یا پاکستان په نوم باندې جوړ دی ته چې هغلته کې کله وزیر اعظم جوړېږي یا صدر جوړېږي نو ته ګوره مخکې نه هغه قسم حلفنامه د هغې کې دا ووایې چې نبي علیه السلام اخرنی نبي دی الله د زموږ هغه مشران راولي هغه مشران چې په روم کې مسلمانان گیر شو او عبدالله ابن حذافه صاحب او د هغه ملګري د روم باچا وله راغی وی راځئ زه به درله ډېر لوی عزت درکړم خو اسلام پرېږدی وی نه اسلام نه پرېږدو وی جیل ته یې واچوی جیل یې قبول کړ وی هلکه خوراک څښاک پې بند کړی د روم باچا ورته وی خوراک څښاک یې پې بند کړ څو ورځې پسې ولا د خنزیر غوښه او شراب په کاسو کې واچول عبدالله بن حذافه صاحب چې خبر شي چې دا شراب او د خنزیر غوښه یې موږ له راوړله ملګرو ته یې ویې د لارې لوږې نه مې مړه ښیو خو دا به نه څښې دا به نه خورې اگر چې شرعن موږ ته اجازت دی نو باچا یې دونه غوسه کړه د روم اعلان یې وکړي وی ورشئ تیل سره کې او دوی پکې ور واچوي او د دې لیډر نه د دې مسلمانانو مخکې یو دوه مسلمانان مخکې مړه کړي او دی ورپسې درېیم نمبر کې چې کله هغه دوه مسلمانان په هغه تیلو کې ور واچول او شهیدان شو او د ده نمبر راغی نو ده د سترګو نه غټې غټې اوښکې را روانې وې باچا ورته ګوري ورته ویې ودروې ویې دراو وی ولې جاړې وی مرګ دې ولیده ځکه جاړې وی نه خدای کو د دې نه نه جاړم چې مرګ مې ولیده او د سترګو نه مې اوښکې بهېږي وی د دې نه نه جاړم وی د څه نه جاړې سترګو نه دې اوښکې ولې بهېږي مرګ دې ولیده ځکه جاړې وی په خدای قسم په دې زړه کې مې دا یو ارمان او دا یو دغه راغی چې کاش نن عبدالله ستا په دې بدن کې سل روحونه او دا د محمد رسول الله د شریعت د خاطره ټول قرباني شوي نو دا به څومره ښه وه یو روح دی هغه به لاړ شي قربان به شي افسوس راله په دې راځي اوفو وی باچا حیران شو چې هلکه دا لا څنګه خلک دي چې دوی دې باندې افسوس کوي چې زما سل ځله شهید شوی ومه د الله د رضا دپاره د شریعت د محمد صلی الله وسلم دپاره وی لکه راستانه کې دمه وجدی وی ښه زه ځم پرېږدمه خو یو خبره در سره کوم وی څه خبره را سره کوې وی پرېږدم هم خبره در سره دا کوم چې زما دا تردی خپل کا پرېږدم هم وی ما به پرېږدې که نه دا نور ملګري به مې پرېږدې وی ټول پرېږدمه وی ښه چې ټول پرېږدې د دې د خاطره به زه ستا تندی ښکل کړم باچا خو یو خبره ته کومه وی څوک چې د چا تندی ښکلوي وی یې د هغه د عزت د وجې نه ښکلوي چې دا مې مشر دی پلار مې دی مور مې ده پیر مې دی استاذ مې دی یې د شفقت او د مهربانۍ د وجې نه ښکلي چې دا مې شاګرد دی بچی مې دی نو یې ګوره نه زه ستا دا تندی د عزت او د عظمت د وجې نه ښکلوم او نه د شفقت او مهربانۍ د وجې نه ښکلوم د دې مسلمانانو د خاطره ستا تندی ښکلوم چې دوی لاړ شي او خپلو بچو له او خپلو بیبیانو له لاړ شي تندی یې ښکل کړ ورپاسېد او تندی یې ښکل کړ باچا اعلان وکړي ویې لکه دوی پرېږدی ځای چې لاړ شي مدینې منورې ته را روان شو خپلو کورونو ته را روان شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه خبر شو چې د روم نه زمونږ قیدیان رالل را روان دي اعلان یې وکړ وی د مدینې خلکو ټول استقبال ته وځئ بار ته ټول استقبال ته وځئ او د دغې مجاهدینو د دغې ملګرو پرجوش استقبال وکړئ او یوازې استقبال نه وی هر بنده به ګوره د عبدالله تندی ښکلوی ځکه چې ده د مسلمانانو د خاطره د کافر تندی ښکل کړی دی الله دې موږ له داسې بادشاهان راکړي